سن 6 نبوی کې کافرانو میټینګ راووسته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف چې د سره سوکو دا خبره غرور ورانه زیاتېږي د مسلمانانو دې د سابقین وي بی دینه به وته دا قرآن رو زیاتېږي دې سره سوکو حضرت عمر پاسې ده یروي تاسو اسې شپ شپ کوي اسې شپ شپ هم شروع کړی دي زه علاج یو کې چې خبره ختم شي او طرف ته شي ایسو کم په نو ورځي چې قوم لوی دی او قوم داسې داسې دی دا دی ورلم په تورې د شړنګ ورکا اوس دلته کې نه چې د سر راوړ مودل دی ته ورغو چې مسله ختم شي تورې لاس کې واغښتو په جوش او په جذبه سترګې پړسېدلې دي او سرې دي روان دي یو صحابي دی حضرت عبد الله ابن نحام رضی الله تعالی او لما خلا ورغه خو پټ مسلمان د ښکار نه دی عمر سکه هغه په پېښو چې دا سړی خدا غواخ پاندا روان سترګې سری دی اورنګي بدل ګران کار مو رسول الله مبارک مضبوط قوم یاره دا محمد کې دی صلی الله علیه وسلم لګیا دی زمون په خدایانو په خبرې کوي نوې دین خوري نن به پته لګی دا تور مې راغشته دا یا بمرم او یا به سر پرې کو خو صحابیو خو پټو په عمر مکه ودا سکه ځان لکار ګوري وې نه کېږي وې لوی قوم دی وې قوم سره به سکه بس وې د خپل مذهب او دین د پردا قرباني ورکوم مکه او عمر لوی شتال لکار مکرستانه لوی خلک په مکه کې شتا هغه نصیحت کو نه سمېده وې عمر یو خبره د تکوما وې نشي وجل بس عمر په پېښ وې دا څه معلومي کې لکه تم بي دي نشي وې پلان نه کدين دې پرې خره د پسې ګواه خو کورګه تامخ کې برابروم هغه ما پرې دا ورشه خور او اوخې دې الواله پیغوري ولا ورته ما پریدا ته چې د کمې ډیوي او د کمې شمې درانا ملکولو لذي د اغیر اناستا خور کرتلې ده او خېده خور دې دا مرګري دي اته هغه پسې دې چې دا پیغوري ورکا عربو کې دا غیرت ډېر زیات دی اوسم پکشتا پښتون قوم کې غیرت ډېر دی پښتون قوم په غیرت درېږي عربو کې غیرت ډېر زیات دی او چې دی اورېدل بس رسول الله مبارک اراده پرې خودونه او خې کورګل اول دوی کړل خور کړل سعید ابن عمرو ابن نوفل رضی الله تعالی عنہ دا لومبو زمانو کې لومبي مسلمان دی په عشره مبشرو کې نو لس کسان چې رسول الله مبارک نمونه په یو مجلس کې غشتري دا په جنت کې هغه میرټ لیست کې چې لومبي کم میرټ لیست دی لومبي لس کسان اول باقي کې سعید ابن زید ابن عمرو ابن نوفل نوم دی نو دا عمر د خور نوم فاطمه بنت الخطاب الدوله اوس هغه لګیا دي حضرت خباب رضی الله عنه یو استاد دی هغه قصه مې راته مخکې کړې چې تکلیفونه به تیر شي او ته قرآن خای او دروازې د دننه نه کونډه کړې ده دې ورغه دروازه کې زور ورکړ کونډه ده شکی شو چې غوږی کې خو د قرآن شریف आवाज یې واورید بس ول باندې نور مور بل شو او تاسو شو دا خو واقعي دا غاغه د ما خورم دا په دین دا اوخه په دین دی اورګه دی چې ته پرېدم او غزارې ورکاو د دروازې له د توري په دې سټه باندې بازار ورکاو هغه خو پوي شو چې وی ورلرکه اخور لري خيارا وا هغه د خپل خاون ته وی سړی خوراغه خدای دې په خیر واچي مونږ به سره چل کو هغه استاد ته حضرت خباب ته چې ته پټشه پتا گزارونو کې دی خورې مو دی خو دې مونږ راکا دو سره او ته پړ شه دې چې ته کوټه کې د کټلان دی یارو ځکه پټکا یاري وته څنګه ورکو لاو کو دې او کې سره مشتو غریبان شو زور اور مو تکلان دی او د دې توري په دې موټي باندې دا او خي وای زستاسو پیغمبر مر کو سره روان شوی او تاسو دا دین قبول کړی دی دم څه کړی دی جګړه شروع وا نو یو خوا خور رااله چې یو خوا مې رور دی یو خوا مې خاوند دې مې سړي بیک بچا په خلاصې چې دا رااله خلاصې کې په دامن کې نو عمر له غوسه وا دې سپېړو لاس اوچت او دا خورې په دې مخواله او دومره مضبوط غزارې ورته دونه مضبوط غزار چې دا غیر د مخ نوینو ساس کې وای دارې واله او غدارې د عمر په مخ پریوته او په جامو یې پریوته نو چې خور نه اوخ کې وبې دی وینې ته دارې واله ولګېدا نو بس په غوسه شو یو عمر تم د خطاب زوی زم د خطاب لوري
مونږ پښتانه وایي مونږ په یو لوښي کې لتې والدي د یو وینې نه موتا پیدا یو بالکل ټیک ته دی مسلمان دی او زه مسلمان یم لاس د خلاص توره د سره چې څه دې خوښې کوه ځه ته کولی شي وجه مړکه ها زما دا مړی ونیسه که دا مړکې مړکه ها توره سره ده بس وال ټکول پرېږده وه مړکه مونږه لال که مونږه زه مسلمان یم او دا مسلمان دی او په جړام شو غري ښځه په زړه کمزورې دی ایماني جذبه وه چې حضرت عمر فاروق د خور د سترګو ته وکتل چې اوښکې ترې روانې دي او د مخ وینو ته وکتل چې وینې ترې روانې دي د هغې جذبې ته وکتل نو ړه کې رحم راغی دا خو د الله یو داد دی چې د چا زړه ته خدای پاک یو شی ور واچوي الله راواچوي د الله د طرف نه سختدلي خطرناک شی دی او نرمدلي د الله خوښه یي ړه کې رحم راغی تورې هلته وغورځوله کېښودله او اوښې ته وایي دی خور ته وایي تاسو څه وې راته لږ ووایه حضرت خباب پوه شو چې مسله بدلېدو والا ده د کټ د کوټې نه راووته او ای عمر انصاف نه کار والا انصاف ته څه کې په کوم طرف سره عمر انصاف نه کار والا څه چې د چا مرګ پسې منډې وی ګرځي زما په خدای قسم چې دغه شخصیت بیګا ستا دپاره د خدای په دربار کې لاسونه اوچت کړي دا انصاف کې ته ظلم نه دی تعالی څه کوي ته څه کوې او اخیر شپې نه صحابو نبي علیه السلام ته شکایت وکړي صاحب دوه کسونه ډېر تنګ یو د عمر بن الخطاب نه او یو د عمرو ابن هشام نه د ابو جهل نوم عمرو ابن هشام دونه ډېر زیات تنګ یو ته چلو که الله رسول ډېر په لاره ته نشو تللی وهل ټکول سپیره توپ موږ خو دوی ذلیله کړو دوی څه چلو که د رسول الله مبارک د الله دربار کې لاس اوچت کړه اللهم اعز الاسلام باحد العمرين خدای دې دوه عمرو کې یو مسلمان که الله او اسلام له غلبه ورکړه رب العالمین اسلام په مضبوط کا نو زمونږ د طالبان وایي د ده نوم عمر و د هغه نوم عمر و د ده دې نوم له تغلیب ورکړه عمرین یې ونه وي عمرین یې وي دعا د ده په حق کې قبوله شوه نو بېګا خو رسول الله مبارک ستا دپاره خدای ته جړاګانې کړي دعاګانې کړي دي او تا هغه مرګ پسې ګرځې دا انصاف دی حضرت خباب رضی الله عنه ورته وي عمر انصاف دا نه دی چې ته څه کوې چې د چا مرګ پسې روانې بېګا د خدای په دربار کې تا ته جړلي تا دپاره جړلي دي او سوالونه کړي دي لږ بیا نور هم نرم شو وی ته راوړه که نه تاسو څه لوستل نه خور ورته سره شوه وی نه ته ماله راوړه وګورو وی نه در کوم ولې نه راکې وی ته پلیتې وی څوک یم وی ولمبه هلته رسول الله مبارک د شپې دعا کړې ده هغه دعا د خدای عرش سره ډغره والې ده بدل دی مقلب القلوب زړه اړونکی الله دی ښه حسن خانې ته ننوته ویلم بل یو څه راته ووایه که د قرآن شریف یو څو ایتونه یې ورته ووایي چې ویې زړه بدل شو زړه واوړېد د زړه دنیا بدله شوه وایي ما رسول الله مبارک لبوز نبی علیہ السلام مبارک دار ارقم کیو یو کورو ای کې پټ لګیا دي صحابه سره اول ته اطلاع رسیدلې ده چې د الله رسوله او ما ستا مرګ پسې راوتی دی هلته صحابه هم پریشان دي ولې پریشان دي هغوی ته اډر و چې اعرض عن الجاهلین غږ به نه کوې که توره باندې غزارم کوي غږ به نه کوې که سپیغه مباسې غږ به نه کوې د الله اډر دی د الله اډر نن علاج ورسره و دا نه چې نو ورسره بس هغې وي خدایه که تورې سره راغې مونږ خو تا الله منې کړي و چې اعرض عن الجاهلین غږ به نه کوې غوټې به جواب هم نه ورکوې او دی په رسول الله مبارک غزار وکړه څه به کېږي خور هم ورسره شوه اوښ هم ورسره شو او دار ارقم ته ورغلل او چې څنګه ورغلل دی لږ مخکې دی خو جذباتي و په دروازه ورننوت صحابه یې الله رسول هغه دی راغی لیکن د دواړو جهان مبارک سردار د هغه نه لوی بهادر انسان بل څوک نو صحابه ما رأینا اشجع منه د حضور پاک نه بهادر شخصیت موږ نه دی لیدلی ډېر بهادر و
وی دغه دې صاحب راغی وی بس نبی علیہ السلام ور منډه کړې وی اخواشه زه پوه شه دې پوه شه که په ښه نیت راغلي چې مرحبا ورته ویم هرکلې ورته ویم او که په غلط نیت راغلي د ده په دا توره به دې دا سر وا او چې څنګه ورغی رسول الله مبارک دقه مرۍ نه ګریوان نه کلک ونیو دې مرۍ ته یې ورته لاس ور واچو وی عمره په څه نیت راغلی حضرت عمر فاروق نه چا تپوس وروستو کو وی چې ستا ګریوان ته د رسول الله مبارک لاس راغی وی حالت دې سو اوهو وی د سر د ویښته نه خپو پورې خولې خولې شوم عمر په څه نیت راغلی وی د الله رسول علیه السلام په نیت او چې څومره خلک وو په دار ارقام کې خوشحالۍ نه ټولو چغې کړې الله اکبر الله اکبر الله اکبر او ابن ماجه کې یو حدیث دی ابن ماجه کې الفاظ داسې استبشر اهل السماوات باسلام عمر دلته یو ته مبارکي ورکوي مبارک عمر مسلمان شو خوشحالۍ کې خلک مبارکباد وایي ځکه ما مبارکباد وایي مبارک د پلان کې زوی شو مبارک خوشحاله شه لکه ابشر عرب وایي ابشر مبارک پلان کی زیو شو پلان کی وعدو کو دنیا کې دلته مسلمان یو بل مبارکي ورکي او رسول الله مبارک فرمایي په او اسمانونو کې فرشته یو بل مبارکي ورکي مبارک عمر مسلمان شو اسمانونو کې خوشاله شروع دي ابشر یو فرشته بل ته ابشر 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 خوشاله شه خوشاله شه خوشاله شه مبارک عمر مسلمان